د پښتو وتلی کامیډي سټار اسماعیل شاهید د چا نه متاثر شو او څه ورته داسې په خوب کې ورغلي و چې هغه د دغه ډرامو او د شوبز نه توبه وکړه. هغه دغه ټول حقیقت ښکاره کړی دی. دغه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم چې تاسو هم د هر څه نه خبر شئ. دوستانو، مشهور کامیډي سټار چې په پښتو ډرامو کې ځان ته یو ځانګړی نوم پیدا کړی و، اسماعیل شاهید چې هغه نوم دی چې څوک هم د هغه نوم اوري نو د هغه په ذهن کې به همدغه یو خبره راځي چې د مزاح ډراما یا د خندا خبره. دوستانو، اسماعیل شاهید چې هغه په ډرامو کې څنګه مزاحیه کردارونه ادا کړي دي، نو هغه دغسې په نارمل زندګۍ کې هم یو مزاحیه او یو خوږ انسان دی. دوستانو، هغه تیر کال عمرې ته تللی و چې هغه د عمرې نه داسې ویډیوګانې هم راغلي وي چې په ژړا کې هغه هر څه بیان کړي وو. د هغې نه پس د هغه نه ویډیو بیا موږ په سوشل میډیا ولیدله، نه د هغه چینل نه څه ډراما نشر شوله. دوستانو، د هغې نه پس هغه په یو خپل بیان کې وویل چې ما د دغه هر څه نه توبه وویستله او زه به نور شوبز ته نه راځم. ما ډېر کار په شوبز کې وکړو، خلک مې وخندول، خو ما ته هیڅ دلي سکون نه و، یعنې د زړه سکون راته نه و. هغه وویل چې دې نه پس به زه الله تعالی ته متوجه شم او خپل باقي ژوند د الله په لاره کې تېروم. او اسماعیل شاهید دا هم وویل چې زه د هغه خلکو خدمت کوم د چا چې هیڅوک نه وي. هغه وویل چې د دې نه پس به زه شوبز ته نه راځم او نه دغه ډرامو ریکارډ کولو عمر زما پاتې شو. دوستانو، تاسو ته دې خبر وي چې د اسماعیل شاهید 2-3 زامن هم په دغه میډیا کې لګیا دي او کار کوي. د هغوی خپل پروډکشن دی او د هغه ځای هغوی ته ډېرې ښې پیسې راځي چې هغوی مختلف ډرامې جوړوي او په خپل چینلو باندې اپلوډ کوي چې هغې کې هغوی ډېر مهارت لري. که اسماعیل شاهید یو اداکار و، خو زامن یې ډایرکشن او پروډکشن سنبالوي او دغه پښتون ولس ته خدمت کوي. دوستانو، دغه د اسماعیل شاهید باره کې معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل چې هغه د شوبز نه ولې توبه وویستله او ولې دغه هر څه ته خیر آباد وویل. د نور تازه معلومات لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.